سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. شبنم وزیریم پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته د دوی له لوري د نوي شرطافر د معرفي کېدو خبر ورکوي، خو د افغانستان سفارت بیا دا خبره رد کړه. په هند کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان یې خپلو دندو ته دوام ورکوي. د سفارت په اعلامیه کې چې د دوی په رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې، سفارت کې د بدلون خبرونه افاحت بلل شوي دي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین دوشنبه ازادي رادیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کوه د اوس لپاره شرطافر ټاکل شوی. قادر شاه د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د ملي امنیت شورا ویاند هم پاتې شوی دی. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مامونځی بریټانیا ته تللی او د هند حکومت ډیلي ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه پورې رسماً څه نه دي ویلي. د جنوبي اسیا د تروریزم پورټل په نوم یوه څېړنیزه اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 4 میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 132 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا کسان چې 98 تنه یې پوځیان او 34 یې ملکیان دي په 63 بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لنګو پرون یکشنبه رسنیو ته وویل په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبې په ورځ په مسلم باغ کې وه چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لږ تر لږه 6 سرحدي ځواکونه ووژل. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې چې نږدې 10 ساعته یې دوام وکړ، 6 وسلوال حمله کوونکي هم ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست.